بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلش ټو پښتو لرننګ ټولو زده کوونکو د کلاس په شروع کې ټول زما سلام واخلئ. او د ټولو نه اول خو تاسو ته زه یو درخواست کوم په دې کلاس کې دا په سکرین باندې چې تاسو ته کوم تصویر ښکاري دا زما یو ملګری دی او هغه هم دا کوشش کړی دی خپل یو چینل یوه پاڼه یې کولاو کړې ده. د دې چینل لینک ما په ډسکرپشن کې هم اچولی د دې ویډیو په ډسکرپشن کې او په کمنټ سیکشن کې هم تاسو کتلی شئ. تاسو داسې وکئ چې یا د کمنټ سیکشن کې وګورئ یا په ډسکرپشن کې وګورئ. دا ډېر تکړه ملګری دی، ډېر قابل ملګری دی. زه تی امید کوم چې دا به تاسو ته نالج درکوي او نالج ورکول چاته دا ډېره ښه خبره ده. موږ له پکار دی چې داسې خلق سپورټ کو. نو تاسو دا بیخي سپورټ کوئ او دغه لینک چې کوم دی په ډسکرپشن یا په کمنټ سیکشن نه تاسو واخلئ، دغلته لاړ شئ، دغه چینل ته سبسکرایب هم ورکئ او دته لایک هم ورکئ چې دته داد میلاو شي او پرمختګ وکړي، دا خپل کار په مخ کې باندې بوزي. مونږ به راځو د خپل کلاس طرف ته. تاسو به د کلاس په تمنیل باندې کتلی وي، په هغې کې ما هاو آر یو او د هاو آر یو جواب چې کوم دی آی ایم فاین دې ته ما کراس کړی دی. خو دغې ته کراس نه دی، زما مطلب دا نه دی چې تاسو به دا نه وایئ. خو مونږ اکثر داسې ملګري ډیر وي چې هغه ته سار او ماښام وایو ته څنګه یې. نو که سار او ماښام مونږ دا یوه جمله استعمالوو چې ته څنګه یې، نو د دې نه ښه دا ده چې داسې مونږ نورې جملې هم زده کړو په انګلش کې چې د ته څنګه په ځای باندې هغه جملې مونږ ویلی شو. د هاو آر یو مطلب خو تاسو پیژنئ که نه، ته څنګه یې، او د دې جواب داسې دی آی ایم فاین، زه ښه یمه. ما په دې نن کلاس کې دا یو څو داسې جملې د دې نه بدلې راوړي دي چې تاسو به یې د هاو آر یو په ځای باندې وایئ. ګورئ اوله چې کومه ده تاسو یې د هاو آر یو په ځای باندې ویلی شئ هاو آر یو ګوینګ. ګورئ د هاو آر یو مطلب څه داسې شو چې ستا ژوند څنګه روان دی، یعنی ته څنګه یې، د څنګه په ځای باندې تاسو دا جمله ویلی شئ او د دې جواب داسې ورکولی شئ آی ایم ګوینګ ویل، یعنی زما ژوند ښه روان دی. هاو آر یو ګوینګ، ستا ژوند څنګه روان دی، ته څنګه یې، آی ایم ګوینګ ویل، یعنی زه ښه یم، زما ژوند ښه روان دی. داسې چې مخکې بلې جملې ته لاړ شو هاو هیو یو بین، ته څنګه شوې. مونږ اکثر وایو که نه چې یار څنګه شوې، هاو هیو یو بین، ته څنګه شوې. د هاو آر یو په ځای باندې دا هم ویلی شئ هاو هیو یو بین، ته څنګه شوې. او د دې جواب داسې ورکوئ آی هیو بین ګوډ، یعنی زه ښه یم، آی هیو بین ګوډ، زه ښه یم. بل مخکې جملې ته وګورئ هاو ګوز اټ. د هاو ګوز اټ مطلب دا دی څه روان دي. هاو ګوز اټ داسې هم مونږ وایو که نه چې څه روان دي، یعنی څه نوې تازه روان دي. هاو ګوز اټ دا تاسو د هاو آر یو په ځای باندې ویلی شئ څه روان دي، او د دې جواب داسې ورکولی شئ که تاسو ته چېرې څوک داسې ووایي چې هاو ګوز اټ، نو تاسو ورته ویلی شئ اټ ګوز ویل، یعنی هر څه ښه روان دي. اټ ګوز ویل یعنی ښه روان دي، هر څه ښه روان دي. اټ ګوز ویل، هر څه ښه روان دي. داسې بلې جملې ته لاړ شئ واټس نیو. دا خبره مونږ ډیره کوو، مونږ وایو که نه څه نوې تازه دي، واټس نیو. دا هم ویلی شئ ډیره ښه جمله ده، واټس نیو، څه نوې تازه. د دې جواب داسې کولی شئ نتینګ سپیشل، یو سی، یعنی نتینګ سپیشل مطلب شو څه خاص نشته. مونږ وایو که نه څه خاص نشته، ته وایه. یو سی، د یو سی مطلب شو ته وایه. مونږ وایو که نه چې بس څه خاص نشته دی، ته وایه ته څنګه یې. نتینګ سپیشل، یو سی، څه خاص نشته، ته وایه. ګورئ بله یوه جمله چې تاسو کومه ویلی شئ په انګلیش کې هاو آر یو تھینګز ګوینګ آن. دا هم ډیره ښه جمله ده، یعنی هر څه څنګه روان دي. هاو آر تھینګز ګوینګ آن، هر څه څنګه روان دي. دا هم تاسو بالکل د هاو آر یو په ځای باندې ویلی شئ، ډیره ښه جمله ده.
او د دې جواب به څنګه وي everything is better یعنی هر څه ښه دي everything is better هر څه ښه دي داسې بله چې د مخکې جملې طرف ته موږ ځو how do you do مطلب شو ته څه کوي یعنی ته څنګه یې د دغې په ځای باندې تاسو ویلی شئ how do you do ته څه کوي یا ته څنګه یې د دې مطلب هم داسې شو چې ته څنګه یې او د دې جواب داسې ورکولی شئ doing well بس صرف داسې ویلی شئ doing well یعنی ښه یمه یعنی ښه کومه ښه روان دي doing well او داسې یو بله جمله هم ویلی شئ د how are you په ځای باندې long time no see د دې مطلب شو چې ډیر وخت می نه لیدلې long time no see ډیر وخت می نه لیدلې د دې جواب به تاسو څنګه وای I was busy یعنی زه مصروف وم you say ته وایا تاسو داسې نه چې تاسو به صرف وای چې I was busy تاسو ویلی شئ I was study یعنی ما study کوله I was ill زه بیمار وم تاسو چې هر څه یې نو تاسو خپل کار ویلی شئ او دا جمله ویلی شئ I was busy you say یعنی زه مصروف وم ته وایا بله دا اخیری خبره چې مونږ سره اخیری جمله کومه ده هغه ده what's happening دا هم تاسو ویلی شئ what's happening د دې مطلب شو د happening مطلب اصل کې چې کوم دی هغه دی پیښه یعنی څه پیښه ده څه دي what's happening څه دي داسې هم مونږ ډیر وایو که نه نو د دې جواب تاسو څنګه ورکولی شئ just walking یعنی هیڅ نشته دی صرف ګرځمه just walking د what's happening مطلب دی څه پیښه ده د دې جواب که تاسو څنګه هم ورکوئ خو دلته ما یو مثال تاسو له درکو چې just walking یعنی زه ګرځمه یعنی صرف ګرځمه نور هیڅ نشته دی زه ګرځمه زه امید کوم چې دا کلاس به ستاسو دپاره ډیر هیلپفول یعنی مددگار وي او تاسو به د دې کلاس نه څه نوې جملې څه نوې خبرې زده کړې وي ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ که ژوند وي بیا به راځمه د یو بل کلاس سره او تاسو چې هم چرته یئ الله مو ښاد آباد او بریالي ساته